بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو دا بیټري چې کوم دی ما دا سیلونو نه جوړه کړله. هغه سیلونو نه چې کوم چارجبل سیلونه دي د دې لیپټاپ په زړو بیټریانو کې چې کوم دی میلاویږي او هغه مې چک کړي دي. هغې باندې کومه کې چې کرنټ او کوم صحیح و نو هغې نه ما دا بیټري جوړه کړې ده او ډېر مزیدار کار کوي. دا مې د لرګي کور جوړ کړی دی او د یو پی ایس ته مې لګولې ده. د یو پی ایس نه چارج کېږي او اوس چې کوم دی تاسو دې کې وګورئ نو دا شپږ سیلونه ما زه لاندې ږدم. د دې یو سر ته چې کوم دی زه پلس راولم او بل سر ته ټولو ته ماینس راولم. د دې د پاسه چې کوم نور سیلونه زه ږدم نو د هغې پلس دې بل سایډ ته راولم او ماینس یې هغه سایډ ته راولم. اپوزټ مې کېښول نو شپږ مې لاندې کړ او شپږ مې باندې کړ. نو دا شپږ لاندې چې دي د دې یو سر ته پلس دی او د دې شپږو چې کوم دی بل طرف ته پلس دی او بیا چې پې د پاسې ږدم نو د دې بل طرف ته چې کوم دی پلس راغی او ماینس یې بل طرف ته راغی. نو دا چې کوم دی یو پلس راغی او پسې بیا چې کوم دی ماینس راغی بیا ورپسې پلس راغی. نو دې طریقې سره چې کوم دی دا شپږ سیلونه لاندې شو، شپږ پې د پاسه شو، شپږ پې بیا د پاسه شو، نو 18 سیلونه شو. دا 18 سیلونو بیټري ده، دا بارول شو. دا چې کوم دی د یو پی ایس نه دغه کېږي. اوس دا دوه یو پلس یو ماینس دا چې کوم دی یو سایډ ته شو نو دا دواړه به خپلو کې چې کوم دی میله وکړي. خپلو کې به په دې دواړو باندې کاویې سره تار چې کوم دی دا به یو ځای کړي. لکه څنګه چې اوس مخکې زه تاسو ته دلته کې ښیم، دا به تاسو اوس وګورئ. دا دوه یو پلس یو ماینس دواړه ما یو ځای کړل او دا مې کاویې سره چې کوم دی ټولو باندې ټانکې وکړي. دا پلس او ماینس مې یو ځای کړل او دا یو سیټ چې دی دا مکمل پاتې شو نو دا مې الګ یو ځای کړو. د دې نه علاوه چې کوم دی نو یو پلس یو ماینس یو ځای شو، یو پلس دې پاتې شي. دغسې بل سایډ ته چې کوم دی یو پلس یو ماینس یو ځای شي، یو پلس یو ماینس دې پاتې شي. نو یو طرف ته ماینس شو، یو طرف ته پلس شو. دلته لاندې تاسو اوس وګورئ د دې دلته مې دا دوه یو ځای کړلو، دلته به دغه لاندې دوه یو ځای کړم. دا دې خوا به چې کوم دی سنګل پاتې شي. نو د دې سنګل سره به چې کوم دی یو به پلس شي یو به ماینس شي. د دې به تاسو چې کوم دی وګورئ دې خوا دا لاندې انې دا دي دا اوس وګوره دې ته دغه دوه سایډه ما یو ځای کړل په کاویې سره. تارونه مې چې کوم دی منځ کې هم پکې یو ځای کړ او سایډونو ته مې یو ځای کړي دي. دغه دوه مې یو ځای کړي دي. دا دې خوا سایډ ته چې کوم دی پاتې شو. بل طرف ته یعنې دا مکمل یو مې کړ او دغه دواړه مې بل کړ. د دې دا اپوزټ سایډ وګوره نو دغه دوه مې یو ځای کړي دي، دا دې سیګنل پاتې شو. نو دی پلس شو او هغه ماینس شو. دا اوس ماینس دی دا سایډ، د هغې هغه سایډ پلس دی او دې ته مې دا بي ایم ایس لګولی، دا سرکټ مې ورته لګولی. په دې سرکټ کې چې کوم دی دا یو تار ماینس دی او دا نور ټول پلس دی. نو بي ون او بي ټو او بي تھري دا داسې چې کوم دی ما دې له دا کنیکشنې ورکړي. یو ماینس شو او نور پلس شو او دا کور مې وله جوړ کړی. دا مخامخ به تاسو ته ښکاري د لرګي تخته ده، په دې کې مې کابلې فټ کړي دي او پلس مې پلس سره یو ځای کړو، ماینس مې ماینس سره. د دې بي ایم ایس نه چې کوم دی لیکلی دي ورته پاور ون او پاور پلس، پاور ماینس او پاور پلس چې کوم دی ورته لیکلي دي. نو ماینس تار مې ترې واخیسته، هغه مې یو دغه سره ټچ کړو. پلس تار مې واخیسته، مې بل سره ټچ کړو.
دغه کابلونه به دې چې کوم دي چارج کېږي او ډسچارج کېږي به دواړه کاره به کوي. او دا مې وله کور جوړ کړی په دې کې زه دا اوس فټ کوم. تاسو مخکې ما درته ښوولي دي د یو سایډ ته مې چې کوم دی د پلس نشان ورکړی دا وګوره او یو سایډ ته ماینس نشان دی. نو دا دقسې طریقې سره زه چې کوم دی هغه کېږدم دې کې. نو داسې نو یو له مې سور رنګ ورکړی یو له مې تور رنګ ورکړی یو پلس شو یو ماینس شو. اوس دا دې کور کې بندوم تاسو ورته وګورئ. نو طریقه یې ډېره اسانه ده او روغ سیلونه چې نو ډېر ښکلی کار کوي ډېر مزېدار کار کوي. اول به سیلونه چک کړي چې سیلونه روغ وي نو 18 سیلونه به چې کوم دی یو ځای کړي او د 18 سیلونو بیټري به جوړه شي. دا به ډېر مزېدار کار کوي ډېر ښکلی کار به کوي. دا بیټري چې کوم دی دا بیټري به مزېداره چې کوم دی ډېر ښکلی کار به کوي. دا د دې کور دی دا چې کوم دی یو سره مې پلس یو ځای کړ یو سره مې ماینس یو ځای کړ او دا بیټري مې جوړه کړه. دا به زه د یو پي ایس نه چارج کوم تاسو وګورئ. دا ډېر ښکلی کار کوي ډېر مزېدار بیک اپ ورکوي. نو ډېر اسانه طریقې ده. دا یو پي ایس ته مې ایښلې ده شیشو ته یې هم ایښی شي که شیشه د سري د هغې نه هم چارج کېږي که یو پي ایس د سري د هغې نه هم چارج کېږي. دا بارول شوه دا به انشاءالله چې کوم دی پکې هم چلی لیټونه به هم چلی او ډېر مزېدار کار به کوي. او دا ویډیو که ستاسو خوښه شوه نو لایک سبسکرایب ضرور وکړئ او بیل نوټیفیکیشن هم دباو کړئ چې داسې ښه غوندې ویډیو